زما نومه به دا کتاب کې ولیکه. زه مکتب شروع کوم. زما داسې مکتب خوښ دی. وویلې مې دي، لږ مې ویلی. زموږ په کلي کې خو هغه وسوځي، خلکو وسوځي. معلم صاحب هغو خلکو ویل موږ په کلي کې د کفارو ځای نه پرېږدو، سوځو یې. معلم صاحب زموږ معلمان مسلمانان ولمونځونه کوله، ما دګر سره کافر نه دی ځلي. معلم صاحب شاګردان خو زموږ د کلي وو، ما ته را معلوم وو. یا معلم صاحب د بل سیم ته نه ځم، ما د هغه سیم خوښ دی. معلم صاحب د هغه سیم معلم بیده و، شاګردان یې بازۍ کولې. د دغه سیم معلم به داسې خوښ کړو، شاګردان خواران یې واله. د دغه سیم استاد افسر وغوښتله لکه دا مکتب چې د ده د پلار یې سړی به نور ته راځي. یا معلم صاحب زه د هغه سیم خوښ دی. زما نوم لیکې معلم صاحب ما په کلي کې توری بولي. ولاړ سم ته نارې ما خو معلم صاحب راته وایي ولاړ شه. چې نارې وایه پلار مې پلار مې د ډېره نازو ترجان ولي. معلم صاحب پلار داسې ګران یې. معلم صاحب هر چیرې چې زه زما پلار ما د ځان سره بیایي. معلم صاحب لرې ځایو ته ځو، کله کله چې لرې ځای ته ولاړ شم پر لارې زه ته زه ستړی شم. زما پلار ما په شا کې، زما پلار بیخي ښه سړی دی، داسې خوند کوي چې پلار په شا کړی. معلم صاحب ما پلار مې ښار ته هم بیایي. معلم صاحب هر شی را رانیسي، هر شی را رانیسي. معلم صاحب کالي، صدرۍ، بوټونه، کالي، هر شی را رانیسي. دا خو بیا بله ورځ معلم صاحب یو ورځ مې پلار په باغ کې کار کوي، خلک راغلل او یې زما پلار ښه ډېر ووالي، بیا یې لاسونه پښې ور وتړل، خلکو ته ژړل، لاسونه مې ور مچ کړل، ښه ورته ولوېدلم. خلکو زما په خوله نه کول. زما پلار زما مخ ته په دونه چاړه لال کړي. کله چې تل ما ته ویل ستا پلار جاسوس و. معلم صاحب زما پلار جاسوس نه و، زما پلار بزګر و. مشر ورور هو معلم صاحب یو ورور لرم. معلم صاحب پر مشر ورور بیخي ډېر ګران یم. معلم صاحب زما د مشر ورور په کوزه کې زما ورور ما ته ساعت را رانیوي، داسې برېښېدی. معلم صاحب د ده په کوزه کې مو ښه ساعت تېر سو. معلم صاحب زه ورور جوړه ګرځو. خلک نه وایي چې دا ورونه دي، هغه چې وایي بالان دي. مخصوصا چې ډوډۍ وخورو په خونه کې یو ځای بېدېږو. املې وو چې بېدېږو تر هغه وخته املې وو. یا پلار زه ده یې را چپه کړم، پر لاس یې ور ناست یم، بیا دوی ما را چپه کړي. ښه ستړي څه بېدېږو معلم صاحب، څنګ پر څنګ بېدېږو معلم صاحب. پر دغه ځای څه بېدېږم، پر دغه ځای مې معلم صاحب یوه شپه ټوله په کور کې ویده وو. نیمه شپه وه، درم سو چې د خونو سره ووتلو. د سرای دروازه مو په بمه ځغه شوې وه. په سرای کې دوړې وې، د دوړې بعد نه بلده خلک په درشي کې کور ته راغلل، لوی لوی نارې یې والې. موږ یې د سرای په منځ کې وتړلو،
زما کوچنۍ خور ژړله، هغه یې په لغت ووهله، په خونه کې بندي کړه، د کور ټول شان یې په برچو سرې سرې کړه. اخر چې تلل، زما د مشر ورور په سر یې کڅوڼ ور واغوستل، لاسونه یې د شا ور وتړل. د خلکو په ژبه موږ نه پوهېدو، نو پاک پاک القاعده به ویل چې هوټل زما ورور یې د ځان سره بوتلی. معلم صاحب لاس کاله کېږي چې ورور مو ورک دی، نه یې د مرګ حال لرو نه یې د ژوند حال لرو. معلم صاحب نوره کورنۍ او شکر یوه مور لرم معلم صاحب، هم یې کوچنۍ خور ده معلم صاحب. معلم صاحب پر مور ډېر ګران یم، مور مې ډېره مهربانه ښځه ده. هر ماښام چې ډوډۍ وخورو ما ته زما د کوزدې خبرې کوي، وایي کوزده در کوم. زه بیا کله کله لږ لږ په عذابوم، او زه کوزده نه کوم، که مې کوزده کول په ښار کې کومه. د ښار نجونې کې ښایستې دي. مور مې در غوښ کش کړي، وایي موږ غریب سرایي خلک یو، موږ د ښار نجلۍ څوک راکوي شته وایه. زه ناره کوم الا غوږ دې راخوښ کړي. کوچنۍ خور مې راوځغلي، زما د مور لاس زما د غوښ په قطار کې زما په غاړه کې لاس راواچوي. ما ته وایي لالا څنګه مې د مور څخه خلاص کړې، ګوره ستا واده ته به ما ته ښایسته کالي راکړې، ستاسو هم سمه ده. معلم صاحب کوچنۍ خور مې ډېره هوښیاره ده، ډېره راباندې ګرانه ده. هره ورځ چې د باندې څخه راځم خامخا یو شی ورته راوړم، کله نخود، کله چاکلیټ، کله یو شی، کله بل شی. کله کله ورته وایم هېڅ شی مې نه دي راوړي، یا دا زما په جیبو کې تلاشي کوي، په دې جیب کې راوګوري، په دې جیب کې راوګوري، په دې جیب. صاحب یوه ورځ مې مور ډېره خوشحاله وه، ما ته یې ویل زه سبا اختر دی، لاړ شه ښار ته، د کور دپاره میوه راوړه. ما ورته ویل سمه ده. زه چې د کور څخه وتلم، کوچنۍ خور مې راوځغستل، در لاس یې ټینګ ونیولم. ما ته یې ویل لالا ما ته نکریزې راوړه، ما ته بنګړي راوړه. ما ورته ویل سمه ده. زه ښار ته ولاړم، سودا مې وکړل، د خور دپاره مې بنګړي رانیول، نکریزې مې رانیولې. چې بېرته کلي ته راغلم، چې کلي ته مې وکتل، په کلي دود ګرځېدی، کلی بمبار کړی و، کلی نه و، مور نه وه، اور نه وه. څنګه معلم صاحب کلي ته وه. یوه ورځ مې مور پلار وهیجېدل، لاړ به سم زیارت پرې وکړم. په ښار کې په مټل کې کښېنستم، د کلي پر خوا روان سولو. کلي ته لا نه ورسېدلې، یو موټر مو د مخه سو، واده پکښې کې و، د انسانانو داسې ډک و معلم صاحب. موټر چې زموږ څخه ښه مخته سو، سره لمبه پورته سول. د واده په موټر لمبه تاو سو. موږ سره ورسېدلو، هېڅوک ژوندي نه و پاته، ټوله مځکه د انسانانو غوښه اخیستې وه. زموږ د موټر ټول خلک راښکته سول، د انسانانو غوښه یې ټولولې. زه ملاتړ سولم، د انسانانو غوښه مې راټولولې. په دا وخت کې عسکر راغلل، زه یې ونیولم. ما ته ویل دا بم تا پټ کړی و. ما ورته وژړل، ما ورته ما نه دی پټ کړی. وایه
تا پټ کړي وو. ما ورته وژړل، ما ویل زه کلي ته نه یم راغلی دا ډېر وخت، ما څنګه پټ کړي؟ ما ته ویل یا تا پټ کړي وو. زه ځان سره یې بوتلم، ښه ډېر یې ووالم. اخر یې راته وویل نو ووایه تا به هم تا پټ کړي وو. ما ورته وژړل، ما ویل چې ما نه یې پټ کړي، څنګه وایم چې ما پټ کړي وو؟ ډېره مننه کوم. غونډه مو دوام لري او د غونډې په دې برخه کې ښاغلي نجیب الله کابلي ته په درنښت بلنه ورکوو چې راسي خپلې لنډې ویناوې واوري او ورپسې ښاغلې حمیده وردګ راځي